د عضلاتو د ودې راز ستاسو بدن څنګه بدلیږي. آیا کله مو په جیم کې فکر کړی چې کله تاسو وزن پورته کوئ نو ستاسو په بدن کې دننه څه پېښیږي؟ ډېری ځوانان په میاشتو تمرین کوي خو نتیجه نه ویني. نن درته په ساده ژبه هغه 3 حقیقتونه وایم چې ستاسو عضلات پرې وده کوي. که په دې پوه شئ ستاسو وخت به نور نه ضایع کېږي. حقیقت دا دی چې ستاسو عضلات په جیم کې نه غټېږي. کله چې تاسو دروند وزن پورته کوئ ستاسو په عضلاتو کې واره واره درزونه پیدا کېږي. دا کومه ناروغي نه ده بلکې دا بدن ته یو پیغام دی. بدن پوهېږي چې دا وزن ورته دروند دی نو ځکه هڅه کوي چې ځان ته پخوا کوي کړي. خو دا پروسه څنګه بشپړېږي؟ دلته 3 مهم پړاوونه شتون لري. لومړی پړاو د تمرین شته. که تاسو هره ورځ یو ډول وزن پورته کوئ ستاسو بدن نه بدلیږي. تاسو باید په تدریجي ډول وزن زیات کړئ یا د تمرین طریقه سخته کړئ. کله چې بدن له نوي فشار سره مخ شي نو د عضلاتو جوړولو ته مجبوره کېږي. دې ته په ورزشي ژبه کې تدریجي پرمختګ وایي. دویم پړاو د عضلاتو خوراک. کله چې تاسو له تمرین وروسته کور ته ځئ ستاسو بدن د هغو درزونو د کولو لپاره موادو ته اړتیا لري. دلته پروټین او مناسب طبیعي خواړه د عضلاتو لپاره د ښه کار کوي. که تاسو تمرین سخت کوئ خو خوراک مو سم نه وي نو عضلات مو د غټېدو پر ځای نور هم کمزوري کېږي. مه هېروئ چې اوبه څښل هم په دې برخه کې ډېر مهم دی. دریم پړاو چې ډېره خلک یې هېروي استراحت او خوب. عضلات په جیم کې یوازې سترې کېږي خو د شپې په خوب کې وده کوي. کله چې تاسو په ژور خوب کې یاست ستاسو بدن د هورمونونو په مرسته هغه درزونه ډکوي او عضله تر پخوا کوي او لویه جوړوي. که خوب مو پوره نه وي ستاسو ټول محنت په جیم کې ضایع دی. نو که غواړئ یو قوي او فولادي بدن ولرئ دا 3 واره کارونه په یو وخت کې وکړئ. منظم تمرین، پاک خواړه او پوره استراحت. په یاد ولرئ چې دا یو سفر د صبر غواړي او په یوه شپه کې هیڅ نه کېږي. هغه کسان بریالي دي چې همت نه بایلري. که غواړئ پوه شئ چې د عضلاتو د ودې لپاره کوم طبیعي خواړه تر ټولو غوره دي نو دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو څو کاله یا میاشتې کې تمرین کوئ. ستاسو نظر زموږ لپاره مهم دی. له موږ سره ملګري شئ چې د روغتیا په لاره کې یو ځای مخکې لاړ شو.